عزیزانو محترمو نن په یو عظیمه اجتماع کې زما ستا شرکت شوی دی الله جل جلاله دې دا شرکت زمونږ د قیامت په ورځ د نجات ذریعه جوړ کړي بېشماره ختمونه به شوي حافظان پکې څو دي اووه حافظان دي او نور ناظره خوان دي 24 ناظره خوان دي اووه پکې حافظان دي شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمه الله فرمائی چې کله د قرآن حفظ یو سړی مکمل کی الله جل جلاله د حفظ په تکمیل کی 4,000 فرشتي اسمان نظم کی ترالیږي دا 4,000 فرشتي د سیاحینو فرشتو نه جدا وي ځکه بل حدیث کې راځي چې دا مجالس د ذکر دا مجالس د دینی کارونو دا فرشتي سیاحین فرشتي په دې دنیا کې ګرځي نو دا ګوري چې دا د کوم ځای کې دینی مجلس ته دا غینه دا نور اسمان ته ځي نو دا فرشتي چې مخکې روان وي د وروستو فرشتو ته आवाज کوي حلمو حلمو راځئ 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 موږ چې په کوم ځای پسې ګرځېدو هغه ځای امانګل کې نن اجتماع ده نو حدیث مبارک کې راځي چې دا ټول غیر چاپېره اطراف تر اسمان پوری دا فرشتي ډکی او دا تلاوت او دا ذکر او دا مجلس اوري او ځان سره ریکارډ کوي بیا یې الله جل جلاله ته وړي الله جل جلاله سره د علم نه تپوس کوي چرته تللی وای دی ورته فرمایي مونږ امانګړو ته وایي دا امانګړ کې اجتماع وا څه چل ولته حافظان فارغ شوي طالبان فارغ شوي هلته خلک راغلی و څه چلې کوو ربه ته یې یادولې زه یې لیدلی ومه ربه لیدلی نه وي کو لیدلی وی بیا به ډېر یادولې بیا تپوس ته کوي زمونږ قربان رب ورته وایي چې څه یې غوښتو نو جنت یې غوښتو جنت یې لیدلی و نه ربه کو جنت یې لیدلی وی بیا خو به ډېر زیات غوښتو د جنت جهنم نه امان غوښتو جهنم یې لیدلی و نه ربه کو لیدلی وی نو بیا به ډېر جړل خوشحاله شي امانګړ والا الله جل جلاله په دې موقع کې وفرمایي زما فرشتو تاسو ګواه شئ چې دا ټول خلک ما وبخل نو په دې موږ پسې دا پولیس ګرځي دا پټو جامو والا ایجنسو والا دا په موږ پسې ګرځي چې دا مولان څه کوي زه وایم ریکارډینګ کوئ دا څوک چې ریکارډینګ کوي چې زموږ دا اطلاع دې خلکو ته میلاو شي چې دا مولان څه کوي چې دا دې خلکو ته پته ولګي چې مونږ څه کوو مونږ څه کوو مونږ په مدرسو کې طالبانو ته قرآن وایو امانګړ والو مونږ ځکه وایو زمونږ ریکارډینګ دنیا ته وښیې هر سړی ریکارډینګ مه کوئ ایجنسو والا ته مونږ وایو اخباراتو والا ټي ویانو والا ته وښیې زمونږ دا ریکارډینګ دنیای عالم ته څوک چې د قرآن په مخالفت کې پیسې استعمالي حکومتونه چې هغوی ته پته ولګي چې ستاسو پلاران ناکامه شوي وو تاسو به ناکامه یې امانګړ والا خوشحاله شئ 2014 نه والا 14 16 18 19 2020 2021 2022 کی په پوره دنیا کې په 57 ممالکو کې چې مقابلې شوي دي پاکستان شریف په اول نمبر راغلی